زما محبت ما خي جوړې رډي برابرې خلک وي د بېنظیرې پیسې دي وي مفت ورکوي رشتې خواږه دي ها لینډ کې ولاړ دي مربع ته په انتظار دي خدا ښه ده بس رانږدې شوم او تاسو مربع ښیم د شپې 10 بجو نه سهار تر 11 السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه او روغ جوړې ګرم کتونکو نیو بلاک کې ورته ویلکم کوم د خیر سره نن درېیمه روژه ده ماسپښین مونځ وشو او رووتو نن چې کومه بلاک دی نو هغه په کلي کې دی صحیح د بازار سیټ ته مونږ نه ځو ځو دا ټایم مونږ پټو ته راوتي یو دلته او ګرځو دلته ماشومان دي دا ګوره ګلالي ګلالي ماشومان دي دلته کې او دوی دا ځای جارو کو دا یې جارو کو ټوله ښه دوی دا ځای جارو کو مونږ ځو مخکې د خیر سره شاکر کرامت او شینې را سره څنګه یې جانانه ښه یې رډي یې روجې ښې دي بس چې برابر یې او صحتونه هم ښه دي کوم یو شیمپو دي لګولې ایزل دا کوم شیمپو دی خطرناک شیمپو دی که نه پوه شوې دا مې د مولا لروړی دی خو دې تاوان نه کوي زو د خیره سره مخکې او پټو کې ګرځو راګرځو بیا کرامت چېرته به ځو یاره بیا ځو مبشاله مربع له ور رواني د خیره سره بیا ځو مربع له مربع رالو د ډېرو ملګرو دا خواهش و چې آیا مربع له تاسو ځان ور ورسوئ مربع مونږ ته مو ښایي او بیا چې مونږ هم اډر کړو چې څومره هم زموږ ملګري دي بیا راتلی شئ وله ښه او ځان را رسولی شئ السلام علیکم غنم بس اوس بالکل تک شنه دي پکې وږي لګېدلي دي شینو څومره ټایم به چې دا به سره شي شینو یو میاشته چې کټینګ به سټارټ شي د غنم اختر نه بعد انشاءالله تعالی لو شروع کېږي مخکې به روژه کې خامخا لو خو دې ځل شینو نشته که نه روژه کې به دې ځل لو نه کېږي او تېر ځل مونږ روژه کې لو بل ځل هم خو دې ځل لا نشته موسم دې ځل یخ دی او اوس دا یو هفته مکمل نور لګي نو کېدای شي روژې نه مخکې شي یا بعد کې شي د دې هېڅ پته نه لګي ټول پټي شنه دي ټولو کې غنم دي ټول چې څومره هم پټي دي لاندې اوبه بېږي های تلو مربع راوالې رنګ یې وکړو ګوره ښه پته ورته ولګېده زموږ داسې ملګري دي چې پته ورته ولګي چې دی بهر ووته نو بس بیا رنګ وکړي وایي چې مربع هم راواله راله چولې هم راواله راله نو دغه هلې ځلې دي د خیره سره د کلي ژوند کې ډېره مزه وي ولې چې ښار کې یې که نه د کوره به روزي بدرس غوبل به سټارټ وي څوک په چغې سورې وایي څوک په څه کوي دغه چې مونږ خاموشۍ ته روزو بس خاموشۍ کې ګرځو راګرځو سکون دی آرام دی راحت دی زندگی ده ژوند دی هر څه دي پکې دلته کور جوړېږي دا بس موټر هم بس په پخېدو دي بس اخري ناره ده پکې دا او دې ځل ماشاءالله موټر ډېر ښایسته وشو ډېر زبردست ښه ګران خلکو ته ښه فایده وشوه نه ماشومان لګیا دي هلته لوبې کوي واپسې کې راځو بس تیار کېده مربع دی لګي مربع راوالم اوکې دا جزاک الله د خیره نیر ته مونږ رووتو دا ټایم او سیده چې کوم دا روډ تللی دا تللی دی ځنګلي ته متنو سایډ ته مین کوواټ روډ ته وتی دی او اوس لاندې کوزیږو بس مربع سایډ ته او دا چې کوم روډ دی نو دا روډ تللی دی حیات آباد ته سیده رنګ روډ باړه روډ ته وتی دی کرامت وایي زر شي مربع بیا ختمیږي ښه رش دی رش السلام خی پرې ورکړئ که څه حساب دی ها هلکه لوبه پرې ده ښه نن داسې ښکاري راته خیر راغلو خو رش ډېر زیات دی ګورو چې نمبر هم راشي مربع ترې رالو بیا تاسو ته ښایو خی جوړ سیر هغه بېنظیرې پیسې ځه ښه برابر جزاک الله ځه ورشه ځه راشته اوس ګورو چې زموږ نمبر به راشي که نه را به شي ځان ورته ښیم او وروکه چې لږه لر راکړي جانانه چې محبت ما لږ دې کیمره کې راولم به بیا وځم محبت ما ښایي جوړې رډي برابرې خلک وایي د بېنظیرې پیسې دي وي مفت ورکوي رشتې خواږه دي ها دا ټول خلک راغلي چاپېره وګورئ لینډ کې ولاړ دي
مربي ته په انتظار دي خدا خدا بس رانږدې شوم او تاسو مربا خیمه محبت اما ناست مربا به فري وړي که نه مربا ما زه کله راغلی محبت ماما وایي مهرباني دا بیا لکه لو کیس دې صحیح ده محبت کیس دې صحیح ده ورته غلط صبر وکړه زیاده د وخت تیر کیلو سره یې نه لګي نه جی زموږ پوهه زموږ ساده کلی دی پوخ زیر جی جی ما خپل نوم مخبت شاه د کوم ځای د سلیمان خېلو کم ټایم نه مربا خرڅې یاره جی یو داسې یو 35 سال برابرېږي صرف روزه کې خرڅې صرف د روزې کار کوم څومره مربا باسي یاره یا 3 منو باسم 3 منه ډېر او ډېرې روزانه 3 منه بالکل 3 منو باسم الله دې خیر وکړي رشم دې مزه دو کی او بس الله پاک داسې یو فضل دی چې دا د علاقې نه خلک راځي صحیح تر ورمړو پورې خلک مونږ ته راځي تر قوات نه راغلي دي جم نه راغلي دي نو خپل کلي خوازم بس دا دی ته ویني ولاړ دي خلک امیر صاحب ګپ شپ لګاو ګورې هغه پاتې دي نه د پروسه کار هم کړی ونه ولې راځي ټیم کې ولاړم دی راغلی او راشه محبت ماما نه سپیشل دا مربا یو صحیح ولې چې زموږ کوشش ته چې څوک هم سر روزګار کوي تاغیله مونږ ورشو خلکو ته مونږ په سکرینو خایو او خلک هغه لراشي هغه یو سي دغه کاروبار هم کامیاب شي او دغه روزګار رواني عمر لمبر زما 0319 37 17 478 200 روپۍ شي دې راغلی دا هو د سړیو کې چې ختم شي بیا وسه کې ابا دا ما کم ځای خلک راځي دلته یاره ماشاءالله دار دې راځي نو مونږ والا دی لا ټول یاره تر ورمړو تر قواټه پرون ملما راغلی دی چې بس قواټ نه راغلی د مردان نه راغلی دي باکه دا دلته شپه کړې وه بله ورځ دغه شوکت ډېری مېلمه راغو چا سره یې شپه وکړو سهار یې بیا نور دا سیر جزاک الله محبت ماما خوشاله مایک می ته تاسو مې کوي چې جوړ تکړه راکړه جزاک الله جزاک ها نه نه زبو ولې خپه کېږم دومره غب شاو مولا کول څومره هم خلک راغلي لکه خپه نشي ښا ټول عزتمن شي او قدرمن شي مربت له درکې نه به ختميږي ان شاء الله ښا ټول ته برسي زویا خیر سره مولا شاکر مال نه داسه حل دي څنګه خي سره راغلي محبت ماما نه مونږه مربا را واخستله اوس دی خو سلیمان خیلو نه تر راغلو ویډیو در سره شریکو بس بیا زو ان شاء الله قربان دا ولې دومره سبزی تا ګرانه کړی کلی تم ناراضي سي صاحب او کنه ها خپش وای مربا عالم زلو بیر عالم پوه شي مولا ساسه لګي حساب له بسر علي حساب له یاره مالم زلو بیر اواله یار حساب له بزم زلو بیر اولو یو سلو ولا اولو اوکې راواله ولا دلته هم سموسې پکوړې او زلو بیر واخستو زو مخکې څو یم خیر دی ټیک ټاک بالکل بل سلیمان خېلو چوک کې ولاړ یو څوک ولاړی مازیګری دی رووتو مونږ یې چې وګورو او بس ټول خلک راځي او دې ځای نه سودا کوي ډېر چاپېره خر ونک دی ودرېده ماشاءالله ښه ماشاءالله ګرم مازیګری دی یخني خو نه کیږي نه 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 اوکې دادا کرامت څه کی کرامت وی چې دړې خو دڼیا کو راغو وجري سیټ تا او بس دڼیا دان سره لگا الو کچا کچا دڼیا او مټر ګورو مټر بم دان سره کوي نو مټر بم دان سره یو سو دڼیا بم یو سو هاي هاي لګ مټر یو سو مټر براو مټر 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 خیر دا مازیګر مون زمو کو واپس زو بس ځان سره مټر لګ هغه کو مټر هم را واخستلو بس زو بیګاله به دا مټر ورته لګ سره 1 hour later خیر سره ټول ورځ تیر شاو ولاګ تاسو وکړو ډیر مرګرو دا ویل چې حماد بھائی مونږ ته افطاری هم خایا خو افطاری داسې حساب چې کله ټول مشران ناس یو رونه وي نو بیا ډیره بد شي دغه په مخ کې موبایل راويستلو کیپچر کول نو د خیر مونږ افطاری وکړه نو ټول مرګري چې څومره هم دي کنه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دا نیکسټ ولاګ انتظار کوئ ښا ان شاء الله افطاری ولاګونه برازي ان شاء الله مرګري اوس ګیدرینګ وکړو
ټول به مونږ ان شاء الله راولو تاسو ته به ښایو د الله په امان